د لوی او بخښونکي خدای پاک او سپېڅلي نامه قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې جوړ او روغ ووئ. راځم غواړم چې په دغه ویډیو کې تاسو ته د کمرې په یو مهم موډ باندې خبرې وکړم چې هغه دی مينول موډ. مينول موډ په کمره کې یو اساسي موډ دی چې ټول واک او اختیار کیمرامین ته ورکوي چې خپل نظر سوژې ته د کمرې سیټینګ برابر کړي او یو ښکلی انځور په باندې ونیسي. نو راځم په دغه ویډیو کې غواړم چې په دغه مينول موډ باندې درته خبرې وکړم چې څنګه کولی شو موږ تاسو یو سوژې ته مينول موډ کې کمره برابر کړو. مينول موډ کې درې شیان ډېر مهم دي چې باید کیمرامان یا کاس ورسره آشنا وي. هغه ISO دی، اپرچر دی او شټر سپیډ دی. که په هر شکل سره موږ تاسو سوژه وي نو موږ تاسو کولی شو په دغه درې اپشنونو باندې موږ تاسو کمره ورته سیټ کړو او یو ښکلی انځور په باندې ونیسو. په مينول موډ کې زیاتره مسلکي کسان خپل ویډیو او تصویرونه اخلي. که څه هم د مينول موډ د سیټ کولو لپاره په لومړي ځل باندې که یو کس وغواړي چې د یوې سوژې لپاره په مينول موډ کې کمره سیټ کړي، لومړی تصویر یې سم نه وي. په دوم تصویر سره کولی شو مثلا مسلکي کسان کمره ورته سیټ کړي او یو ښکلی انځور په باندې ونیسي. نو راځم د کمرې مينول موډ ته. که چیرې موږ تاسو وغواړو چې کمره مينول موډ ته برابر کړو، د دغه بټن په واسطه سره کولی شو موږ تاسو خپله کمره مينول موډ ته کړو. مينول موډ کې راځم ګورئ دلته ټول واک او اختیار کمرې ماته په لاس راکړ چې مثلا کوم سیټینګ غواړئ چې ته د یوې سوژې لپاره برابر کړئ. اول شټر سپیډ دی د یوې ثانیې څومه برخه. ګورئ موږ تاسو شټر سپیډ د یوې ثانیې پر 4000 برخه باندې لرو، یعنی په یوه ثانیه کې دی کولی شي د یوې ثانیې په 4000 برخه کې دی په دومره شټر سپیډ سره تصویر اخیستلی شي. دغونه وروسته بل چې دی موږ تاسو اپرچر لرو چې د دغه اپرچر په زیاتېدو سره لینز خوله کوچنی کیږي او په کمیدو سره د لینز خوله لویږي او زیات نور کمرې ته داخلیږي. دغونه وروسته موږ تاسو بل چې لرو ISO لرو چې د موږ تاسو له 100 څخه شروع یعنې اوټو څخه شروع تر څو پورې موږ تاسو ISO لرو چې په کمه رڼا کې هم کولی شو له دغه څخه استفاده وکړو. بل واک موږ تاسو تر کړی دی مثلا پکچر سټایل دی، ګورئ وایډ بیلانس دی چې وایډ بیلانس کې موږ تاسو کولی شو دلته د مختلفو ساحو لپاره موږ تاسو کولی شو خپله کمره سیټ کړو. نو په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله په وایډ بیلانس باندې درته ویډیو جوړوم چې څنګه کولی شو له وایډ بیلانس څخه موږ تاسو استفاده وکړو. راځم د دوی لپاره که چیرې زه مثلا شټر سپیډ یو پر شپېته کمه یعنی د یوې ثانیې شپېتمه برخه کمه او راشم اپرچر ته. اپرچر ورته مثلا 15.6 چې لینز خوله ډیره کوچنی او نه هم ډیره لویه وي، یعنی چې ډیر نور داخل نشي. دا د دې په خاطر باندې چې ساحه څنګه ده اوس رڼا ده یا هم موږ تاسو دومره تیاره نه لرو، تر څو پورې که چیرې تیاره وه بیا هم کولی شوی لینز خوله ورته لویه کړې وای او زیات نور به کمرې ته داخل شوی و. او که وغواړو چې مثلا په ISO کې تغییرات راولم، زه ورته هم چې ISO اوس په اتومات ډول سم ده، یعنی کمره باید په خپل ISO تنظیم کړي. نو د دوی دپاره راځم که چیرې زه مثلا تصویر ته راشم، ګورئ زموږ تاسو تصویر په دو شکل څه دی. راځم د دوی دپاره چې زه مثلا تصویر ونیسم. ګورئ زموږ تاسو تصویر یو ښکلی او یو صاف تصویر راغی. خو که چیرې زه راشم مثلا دلته په شټر سپیډ کې زه تغییرات راولم، ګورئ کله زه په شټر سپیډ کې تغییرات راولم یعنی د یوې ثانیې پر 500 برخه ګورئ تصویر زموږ تاسو آهسته آهسته تاریکیږي، یعنی تیاره ډراکینګ طرف ته ځي. خو که چیرې زه مثلا په شټر سپیډ کې تغییرات راولم یعنی شټر سپیډ کم دا په دې معنا چې د لینز خوله وروسته بندیږي، یعنی زیات نور کمرې ته داخلیږي. ګورئ په دو شکل سره زموږ تاسو تصویر څنګه کېږي ډېر روښانه کېږي. نو موږ تاسو باید کمره په داسې هغه باندې برابره کړو چې تصویر مو نه ډېر هم تیاره او نه هم څنګه وي ډېر خوب وي. که چیرې ګورئ مثلا په اپرچر کې زه تغییرات راولم، ګورئ تصویر مو څنګه کېږي. که چې لوړېږي اپرچر لینز خوله کوچنی کېږي ګورئ او تصویر مو هم څنګه کېږي تیاره کېږي، یعنی د لینز خوله چې کله کوچنی شي نو په کم اندازه نور کمرې ته داخلیږي. نو څنګه کېږي ګورئ تصویر مو تیاره راځي. نو زه باید دغسې اپرچر برابر کړم د ځان دپاره چې زموږ تاسو تصویر روښانه شي. بل دغونه وروسته ISO ګورئ اوس پر 3200 برخه ده. که چیرې زه مثلا ISO راشم ورته هم چې 100 ګورئ ډېر تیاره شو، زموږ تاسو تصویر ډېر تیاره راځي. خو که چیرې مثلا ورو ورته پورته کېږم
زموږ تاسو تصویر به څنګه شي یو روښانه تصویر شي خو کوشش مو باید هغه وي چې موږ تاسو له کم آیسو څخه استفاده وکړو ځکه چې د خپل بیروبار یا نایزي حالت دی یا کچیر مثلا د اتوماتیکل څخه استفاده وکړو چې کمره خپل نظر سوژې ته برابر کی ګوري خپل هغه سوژه څنګه کیږي نظر سوژې ته زموږ تاسو کمره سیټ کیږي هر کله چې تاسو غواړئ چې په مینول موډ باندې کار وکړئ او له مینول موډ څخه استفاده وکړئ نو دغه مینول موډ زیات تمرین ته اړتیا لري چې کسان باید په دغه موډ باندې زیات تمرین وکړي او د ځان لپاره یو غوره سیټینګ وټاکي قدرمنو لیدونکو دغه د مینول موډ په باره کې ویډیو تر بلې ویډیو د خدای پامان